سوال: د غیر مسلمانې ښځې سره زنا څنګه ده؟ د اسلامي شریعت ځواب په همدې ویډیو کې وګورئ. له هر څه مخکې درته په ویډیو کې سلامونه او ښه راغلاست وایم په دې هیله چې تاسو روغ او جوړ وئ. په دې ویډیو کې درته د یوې بلې اسلامي او ډېرې مهمې پوښتنې ځواب درکوم. ځینې کسان دا پوښتنه کوي چې آیا د غیر مسلمانې ښځې سره زنا کول هم ګناه لري او که نه؟ دا چې ځواب یې څه دی په همدې ویډیو کې راسره پاتې شئ او د نورو اسلامي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. د زنا 4 آفتونه دي. اول: د څېرې ښکلا د زنا په واسطه له منځه ځي. دویم: رزق ختمیږي یعنې د رزق تنګي ورسره راځي. دریم: خدای ورسره ناراضه کیږي. دا خو معلومه خبره ده چې الله تعالی د هر ګناه سره ناراضه کیږي او د دایمي جهنم سبب ګرځي. همدارنګه زنا ګناه کبیره ده او دا په قطعي ډول حرامه ده، هغه که د مسلمانې ښځې سره وي او که یا هم د کافرې ښځې سره وي. په دې کې مسلمان ته هیڅ توپیر نشته. مسلمان که د کافرې ښځې سره زنا وکړي هم همغه ګناه دی څومره ګناه چې د مسلمانې ښځې سره په زنا کولو ورته میلاویږي. دوستانو، امید لرم چې دا ځواب به تاسو حاصل کړی وي. د نورو معلوماتو او ځوابونو لپاره درسره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. مننه.